الى الله الا تلاتا یعنی هغه کسان چې ځان بچ کو د طاغوت نه عبادت وکړو او چې یعنی عبادت کول د طاغوت نه ځان بچ کو او رجوع وکړه الى الله الله طرف ته لهم البشرا دې د پاره زیره ده فبشر عباد نذیر ورکه زما دغه بندگانو ته الذين كسان ان دا هغه خلق دي يستمعون چې دی اوري القول خبره فيتبعون بیا پیروي کوي احسنه د دې دا خسته خبرونه لکه دا قران دا ټول نه خسته خبره ده اوري او بیا پیروي هم کوي الله دې موږ ته توفیق راکړي دا اوریدو او بیا د دینه بعد دې باندې پیروي کولو اولئک هم دغه کسان الذين اغه خلق دي هداهم الله چې الله هدایت کړي د دوی ته واولئک هم دغه خلق هم دوی دي اولل الباب د عقل خواندان هم د او خيار خلق دي افمن آیا هغه څوک حقا چې ثابت شوا علیه باغ باندې کلمۃ العذاب حکم د عذاب فیصله د عذاب افانت نو آیت تنفذو خلاص بکی من فی النار هغه څوک چې پور کې ده الله عذاب ثابت شو نو به خلاصول شي ظاهر نه شي خلاصول لكن الذين لكن هغه کسان اتقوا چې ويریږي ربهم د خپل ربنا لهم دوی د پاره به غرفون بلخانی وی من فوقها د دې د بره طرفنا غرفون نور بلخانی بلخانون بر بلخانی مبنیتن چې جوړ شي بوي تجری چې رواني بوي من تحتها الانهار او دا غلاند نهرونه وعد الله وعد الله تعالی لا يخلف الله خلاف نکي الله تعالی الميعاد دعا دي خپلي الله دې موږ ته سره نصیب کړي الم ترى آیات کتلی دي تا ندی کتلی ان الله چې بشکل تعالی انزل را لګلی دي من السماء الى اسماننا ما ان اب فسلكه به ورنه ایستی دا ابو ینابیع چینی رواني چینی ينبو جمدا رواني چینی فل ارض بزمکه کی ثم بیا يخرج روباسی به ددینا ان دې ذریعہ سرا زرعا فصل زرعات مختلفا چې مختلف دي الوانه رنگونه دهغه ثم بیا يهيج وچیغه فصل فتراه نتبو غریغه مصفر تکزیر شوه ثم بیا يجعله جوړ کی هغه حطاما رضا ان بوس هغه رضا موږ کو ختم کو به موږ ان یقینا فی ذلک بدی کی لذکر نصیحت لأولی الالباب د عقل خوندانو د پاره افمن اغسو شرحا چې خلاص کړه الله ولا تعالی صدره سندها آیا غچا د پاره چې خلاص کړه سینه اغتا الله تعالی للاسلام اسلام د پاره فهو بس اغا علی نور پرنا کی بوی من ربه د غضب طرفنا ندی وجنا تاسو مر وخت سوال کوي چې رب اشرح لي صدري الله زما سینه کلا وکي کله کله تاسو اوریدلی تاسو بلې دلی په خپل ځان کې ډیر لږ تلاوت وکوي یو صفه بوای خو سینه به متنګ شي ټینګ بشي ګران بشي درته نه بشي کولای کله کله به تاسو باندې داسې کیفیت راغلی وي چې مسلسل به تاسو تلاوت کوي دغه په معنی بم پويږي دغه په مقصد بم پويږي بس تاسو پويږي چې دلته وس الله زما سینه کلا وکړي او دا کار الله تعالی آسان کړی او دا یاد ساتي دا عموما خبره کومه درسونو کې موتاس تم بار چې دا په دې تفسیرونو په دې استادانو په دې وغیرہ په دې باندې شنه نه کولاوي سنا الله سره په تعلق او قران کریم سره په مینه باندې تا کیږي کچېره تاسو الله سره تعلق جوړ شو الله تعالی دې موږ دې کې کامیاب کی چې دا تعلق موږ الله سره جوړ شي او بیا موږ قران کریم سره مینه پیدا شو بیا دغه په نتیجه کې الله تعالی د استاد مینه استاد قران شریف سره د قران شریف سره د محبت اندازه ده الله بستاسي نه به کولاو لکه چې صحابه کرام الله تعالی کولاو کړو صحابه کرام کوم مدرسې نه ویلي الله تعالی د هغه مینه او محبت الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قران سره نو الله د هغه سینې کولاو کړی نو چا د پاره چې خلاصه کی سینه الله تعالی معلومه شو چې سینه خلاص ول الله سره دی دا د الله تعالی په مرضی دی یا الله موږ سینې کولاو کی د قران د پاره للاسلام اسلام د پاره فهو على نور بذ پرنا کی بوی من ربه د رب طرفنا ان خپل رب طرفنا فویل بس هلاکت للقاسیه قلوبهم للقاسیه د پاره د سخت قلوبهم زړه د اغوي یعنی چا چې زړه سختي د غي د پاره هلاک شو لغي د سنه سختي من ذکر الله د الله تعالی د یادنا اولئک هم دغه خلق فی ضلال مبین هم دای په گمراهی ښکارا کی دي هم دغه خلق گمراه دي
الله ولا تعالی دا د سینې د خلاصولو په بنیاد باندې الله تعالی قران ته ډېر بهترینه طریقې سره انتهایی یعنی ز نه پوهیږم چې کوم الفاظ سره د دې تشریح کوم د دې د درو آیتونو تاسو خپل نفسیات باندې لخ سوچ سره دا آیتونه واوري به خپل ځان باندې لک فټ کړئ بیا خپل حالت او کیفیت د قران سره لګ وګورئ یعنی زما یقین ده ان شاء الله چې تاسو دومره مینه ده تاسو دومره قران ته راضي او راغلی او بیا موږ غونډه دي ځای ته او دي کمزوري بیان ته نه دا دلیل ده چې تاسو مینه شته خود دې آیت سره لګ خپل ځان خامخا میچ کړئ خط توجه سره خورور وای ان شاء الله الله نازل کړي ده احسن ډیر خيستا ټولو نه خيستا صيغه تفصیل ده انتهائی بهترین الحديث کلام خبره کتابن دا یو کتاب ده قران ته اشاره ده کنه قران باندې کې فرمایي الله نازل کړي ده ډېری خسته خبرې دي کتاب ده متشابهن یو بل سره متشابه دي د مکی سورتونه چې تاسو واورئ تاسو ته دا پته نه لګی چې دا موږ مخکې نه دی اوریدلی یو قسم انداز یو قسم आवाज یو قسم آیتونه یو قسم خبره دا له یو بل سره متشابه دي د آیتونه مثانیا چې بیا بل استلی شوی دي دوچنده د استانی دو ته ویل کېږي اثنين کنه دا غنه ده یعنی بیا تکرار شوی دي تکرار سره موسی علی السلام کې ساته سو بار اورید ابراهیم علی السلام کې سم بار اورید نوح علی السلام کې سم بار اورید د توحید باره کې خبره بار اوري دلایل خبره بار اوري عقیده خبره الله تعالی بار کوي نه دا د دې تفصیل شو ټیک شو د پر قرآن تفصیل یو ور بیا وره الله نازل کړی دی قرآن ډیر خسته خبرې دي دا یو کتاب دی یو بل سره متشابه دي بیا تکرار شوی دي دا تشریح شو اوس د دې اثر اوستا کیفیت باندې لګ اوس خو بیا سوچو کا تقشعر زگزگیږي نیغ غدريږي لکه مونږ کله چې hebat ناکه خبره واورو مونږ بیا وایو کنه چې دا وختمه داسې ودرېدل دا غونه مې داسې زیک شو دا بدن را باندې داسې عجیب شته مونږ وایو کنه تاسو خپل الفاظي یعنی ما د خبرو په اوریدو باندې زما د بدن عجیب شو ما د عجیب کیفیت اختیار شو کله ډیره خوفناکه hebat ناکه پریشان خبره مونږ ورو کله ډیره خوشحالي خبره باندې ورو هغه ته ویل کیږي منه د قرآن نا جلودو څرمنه چمړې زمونږ دا چمړې الذين ادعوا کسانو ان د دې قران کریم د اوریدلو په نتیجې کې د دې هغه خلکو چمړې هغه زیګ شي د هغه غونه زیګ شي د هغه وخته ودرېږي هغه باندې اثر وشي کوم خلکو یخشونا چغیریږي ربهم د خپل ربنا کچره دا کیفیت زمونږ وی نو الحمدلله او کنوی نو الله دې مونږ کې دا کیفیت پیدا وکړي چې الله تعالی مونږ دغه دي شو لکه مونږ د جمعتونو کې چې تلاوتونه اورو او مونږ امامان قاریان یا په تراو کې په جمعتونو کې امون باندې اثر نه کوي هغه بنیادی وجه دا چې مونږ په غي باندې کوي ګونه کله په کار ده چې هر وخت آیات سره واوري د چمړه هغه ته تیار شي هغه په کار فورن هغه ته بیدار شي چې دا څه خبره ده د الله خبره ده هغه اهمیت ده هغه طاقت ته فورن پیدا شي ورته بیا سوچو کوي په دې آیات باندې بیا سوچو کوي په دې آیات باندې او بیا د دې انجام باندې سوچو کوي نو بیا ووري معنا تقشعر زگ شي نیغ شي تیار شي بیدار شي hebat راشي منه د دې قران نه جلود الذين سرمن د هغه کسانو يخشون چغيريږي ربهم د خپل ربنا دا خلکو چمري د دې باندې بیدار شي د څوک چیرېږي د الله نه بیا څه چلو شي دغه پر خبره ختم نه ده بیا ثم بیا تلینو لګي نرمي شي لینن نرمي ته ویل کیږي بیا نرمي شي بیا اني تسلیمي دو د بار اغا اني اغا چمړه لکه تاسو کا خیال کړی وي د یو قسم ګل چې کم داغه څورته وي الله چې ورته وي اغا الله سره فورن داسې راټول شي جی چوي مو ورته وي که څورته وي کنه جی هغه هيسي هغه تاسو لګ ځان سره اندازه ولګوي یا د غومبس یو کور دی هغه ته نږدې کې एकदम داسې ببري شي لومدارنګي چې دا خلک د قران خبره واوري د دې چمړې एकदम مرتبهدار شي چې صاحب سي اوسې جذب کومګه او د خبره موږ سره واخلو نو چې کله بیا اوریدو کیفیت پیدا وشي ثم تلینو بیا ورته نرمي شي جلودهم زونه د دوی وقلوبهم جلودهم سرمنه د دوی وقلوبهم او زونه د دوی څه د پاره الی ذکر الله د الله د یاد د پاره الله یاد د پاره بیا یو ورته ما دا خواهش ده چې د باندې تاسو بیا پوي شي الله نازل کړی دی خسته کتاب
دا کتاب دی بار بار تکرار شوی دی یو شان دي آیاتونه دي زیږي زیږي شي چرمنه د هغه خلکو چې یریږي د الله نه